فکر وکړئ که تاسې ته وویل شي چې 20 کاله پرته له تلیفون، پرته له انټرنیټ، پرته له ملګرو او خپلوانو په یو ځنګل کې یوازې تیر کړئ، آیا تاسې به یې ومنئ؟ د سايبيريا له واورو ډکو ځنګلونو کې یو کس همداسې کړي دي. هغه 20 کاله په یو یخ ځنګل کې یوازې تیر کړي دي. نه ورسره ملګري وو، نه ورسره موبایل یا انټرنیټ، یوازې دی وو او د سايبيريا له واورو ډک ځنګلونه. هغه له لرګیو څخه ځان ته یو کوچنی کور جوړ کړی وو او د خوراک لپاره به یې په ځنګل کې ښکار کاوه. ځنګل دومره یخ وو چې اوبه به لکه ډبرې داسې کلکې یخ شوي وې، خو بیا هم هغه سړی خوشحاله وو، ژوندی وو او تر ټولو اړینه دا چې آزاد وو. کله کله خلک د سکون لپاره ښارونه پرېږدي، خو دې سړي پوره نړۍ پرې ایښې وه. دا سړی څوک دی او ولې یې له نړۍ سره اړیکه پرې کړې ده؟ او تر ټولو اړینه دا چې هغه څنګه په دومره لوی او یخ ځنګل کې ژوندی پاتې شوی دی. فکر وکړئ چې سهار له کوره راووځئ، د تودوخې درجه تر -50 پورې رسیږي او تاسې په یو ځنګل کې یوازې یاست. یو تبر د لرګیو ماتولو لپاره په لاس کې لرئ. دا د کوم فلم کیسه نه ده، بلکې د هغه انسان ریښتونې کیسه ده چې 20 کاله وړاندې یې ټوله نړۍ پرېښودله او ځنګل ته کډه شو. خو پوښتنه دا ده چې هغه کوم علت و چې دا سړی یې له نړۍ څخه بیزاره کړ او په داسې یو ځنګل کې یې په اوسېدو مجبور کړ، چیرته چې انسان خو څه چې ان حیوانات هم ژوند نشي کولای. دا سړی یوري نومېده او بالکل یو عام انسان و. هغه هم د ښار په ګڼه ګوڼه کې اوسېده او د ژوند لپاره یې هلې ځلې کولې. خو یوه ورځ هغه احساس وکړ چې نور نو دا ژوند په دې ګڼه ګوڼه کې نه کیږي. یوري د ښار په ګڼه ګوڼه کې له ژوند کولو څخه تنګ شوی و او د سکون په لټه کې و، او د همدې سکون په لټه کې هغه یوه ورځ له خپل کور څخه ووت او د ځنګل په لوري لاړه تر څو یو څه د سکون او آرام ساه واخلي. کله چې یوري ځنګل ته ورسېده، ځنګل په مکمله توګه له سپینو واورو ډک و او دنګې ونې یې په ډېره خاموشۍ په سپینه واوره کې ولاړې وې. یوري ته د ځنګل سکون او خاموشۍ دومره خوند ورکړ چې د ښار له شور او زوږ ډک بې سکونه ژوند یې بیخي له یاده ووت او په همدې ځنګل کې پاتې شو. د ورځې پای را رسېدلی و او یوري لا هم لکه لیونی په یخ ځنګل کې ګرځېده او له ژوند یې خوند اخیسته. په اوله شپه هغه له ځان سره پریکړه وکړله چې که په دې ځنګل کې له یخ څخه مړ هم شي، بیا به هم دا ځنګل پرېنږدي او هغه له شوره ډک ښار ته به هیڅکله لاړ نشي. هغه ځان ته په ځنګل کې له لرګیو څخه یو کوچنۍ جونګړه جوړه کړله او د اور تاو ته یې شپه تېره کړله. کله چې د سهار د لمر وړانګې په هغه ولګېدلې، هغه پوه شو چې له دې سختې شپې تېرېدو وروسته له هر څه سره مبارزه کولی شي او پریکړه یې وکړله چې نور به په همدې ځنګل کې خپل ژوند ته دوام ورکوي. فکر وکړئ یوه ورځ له موبایل او انټرنیټ پرته څومره ستونزمنه تېرېږي، خو دې سړي په همدې ځنګل کې 20 کاله همداسې تېر کړل. یوري ورو ورو په ځنګل کې خپل ژوند منظم کړ. د وخت په تېرېدو یې د جونګړې پر ځای ځان ته له لرګیو یو کوچنی او ښکلی کور جوړ کړ. د خوراک لپاره به یې په ځنګل کې ښکار کاوه او له خپل د سکون ډک ژوند څخه یې خوند اخیسته. یوري ته د وخت په تېرېدو دا ثابته شوله چې په ځنګل کې یوازې ژوند تېرول که څه هم یو څه ستونزمن دي، خو هلته سکون دی او د دنیا له دومخیتوب او دوکو څخه پاک ژوند دی. یوري په ځنګل کې ښه په سکون ژوند تېراوه، خو یوه ورځ د هغه په ژوند کې هغه توپان راغی چې هر څه یې ګډوډ کړل. د ژمي تر ټولو یخ موسم را رسېدلی و او په ځنګل کې له حده ډېره واوره شوې وه. د تودوخې درجه ان تر -50 رسېدلې وه. لرګي ټول یخ او لامده وو. د څښلو اوبه نه وې او هوا دومره یخه وه چې ساه اخیستل هم پکې ستونزمن و. هغه به هر سهار داسې لرګي لټول چې یو څه کم لاندې وي او بیا به یې هغو لرګیو ته په ډېرو ستونزو اور ورکاوه او په هغه اور باندې به یې واوره ویلې کوله تر څو د څښلو اوبه آماده کړي. له هغه وروسته به د ښکار لپاره د باندې ته، خو نه یوازې دا چې په ځنګل کې څه نه وو، بلکې د ځنګل سیندونه هم یخ شوي وو او د ماهیانو نیول هم ممکن نه وو. کله کله به یوري په ورځو په لوږه او تش نس ویده کېده. یوري به هره شپه د خپل کور مخې ته اور بل کړی وو او د هغه لمبو ته به یې ځان توداوه او د خپل تیر ژوند په اړه به یې فکرونه کول. کله به په زړه کې ور وګرځېدل چې بیرته ښار ته ستون شي، خو بیا به یې فکر وکړ چې هلته دی اوس هیڅوک هم نه لري او نه د هغو خلکو په منځ کې ژوند کولی شي. یوري به هره ورځ له خپل ژوند سره په جنګ و. کله به یې له ژوند څخه وګټله او کله به یې ژوند ته وبایلله.
یوري په ځنګل کې له انسانانو لرې له یوه سپي سره خپل ژوند کاوه. که څه هم ژوند یې دومره اسانه نه و، خو بیا هم هغه خوشحاله او په سکون و. خو یوه ورځ د قدرت اراده بدله شوله او په ځنګل کې یو ډیر خطرناک طوفان راغی. دې طوفان د یوري په کلونو خواریو جوړه شوې یوازینۍ جونګړه له منځه یې وړله او ټوټې ټوټې شوله. نه یوازې د هغه جونګړه له منځه تللې وه، بلکې د هغه د کلونو زحمت په اوبو لاهو شوی و. یوري د ښار د خلکو له ظلم او فریب څخه ځنګل ته پناه وړې وه، خو په ځنګل کې قدرت له هغه سره ظلم وکړ. هغه خپله جونګړه له لاسه ورکړې وه او د خپلې سرپناه لپاره یې بیا هم هلې ځلې کولې. د وخت په تېرېدو د هغه دماغي توازن هم ګډوډ شوی و او له خپل ځان سره به یې ګډې وډې خبرې کولې. خو بیا هم هغه وتوانېده چې یو ځل بیا د خپلې سرپناه لپاره یوه بله جونګړه جوړه کړي. وخت روان و او کلونه تېر شول. د وخت په تېرېدو د یوري اړیکه له طبیعت او ځنګل سره بدلیدونکې وه. له کلونو سخت او یوازې ژوند تېرولو وروسته یوري پوهه شوی و چې باید په یوازیتوب کې څه ډول ژوند وکړي او له ستونزو سره څه ډول مبارزه وکړي. وخت ناوخت به نور سیلانیان هم ځنګل ته تلل او هلته به یې له یوري سره حتما لیدل او له هغه به یې د هغه د یوازیتوب او سخت ژوند کیسې اورېدلې.